به نام خدا با عرض سلام بیننده های عزیز تلویزیون ملی افغانستان، علاقمندان برنامه روبرو با مردم. با سلسله نشر برنامه های روبرو با مردم یک بار دیگر خدمت شما عزیزان قرار داریم. دوستان عزیز، باید یادآور شویم که در برنامه کنونی مهمان بسیار عزیز با خود داریم که ایشان لطف‌الله مشعل والی ولایت لغمان هستند که ما تشریف آوریشان به برنامه خود خیر مقدم میگیم. بیننده های گرانقدر، معمولا ما در آغاز برنامه یک روزه کار فعالیت مهمان برنامه خود به شما به نمایش میگذاریم که ای بار نوبت به این رسیده که ما و شما یک جا با هم یک روزه کار و فعالیت آقای مشعل تماشا بکنیم. د تلویزیون درنو او خوږو لیدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. دا چې د افغانستان اداري چارواکي او مسؤلین د هیواد او هیوادوالو په وړاندې مسؤل دي، نو په همدې اساس مو د قدرمن لطف الله مشعل د لغمان ولایت والي د یوې ورځې د کار ریپورټ خپرېدو ته چمتو کړی چې ستاسو قدرمنو لیدونکو پام ورته راوړم. ښاغلي لطف الله مشعل د سهار په 8 بجو د خپل کور څخه د ولایت په لور حرکت وکړ او خپل دفتر ته د رسیدو سره سم یې په خپلو رسمي کارونو پیل وکړ چې په همدغه مهال زموږ ژورنالیست له هغه څخه د یوې ورځې د کار پلان په اړه وپوښتل. هغه په جواب کې وویل: معمولا پلان کاری روزانه ما طوری ترتیب میشه که صبح بعد از اینکه به دفتر میم ساعتهای 8:30 بجه دفتر میم، رئیس دفتر، معاون ولایت و بعضی از رؤسای کلیدی سکتورهای خصوصی در ولایت لغمان با اینا ملاقات داریم، جلسه میکنیم، سر بعضی مسائل مهم روزمره اداری و بعضی کارها سپرده میشه به اشخاص مختلف، ریاست‌های مختلف که ما این جلسه عادی روزمره اداری میگیم. بعد از ساعت 9 بجه طبق تقسیم اوقات ما جلسات مختلف رسمی داریم. در هفته یک بار جلسه نظامی داریم، جلسه امنیتی که دو قماندانی امنی ولایت، ریاست امنیتی ملی، ترافیک، ارگانهای کشفی و استخباراتی و همچنان نیروهای ائتلاف، قوت‌های بین‌المللی که در لغمان مستقر هستند، نماینده های اونها نیز تشریف میارن. اینجا میشینیم سر موضوعات مهم امنیتی، تدابیر امنیتی، تهدیدات امنیتی و بهبود وضعیت امنیتی، هم از لحاظ مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و غیره و هم از لحاظ مبارزه با جرایم جنایی و کنترل بهتر نظم عامه صحبت‌های میشه، تدابیر گرفته میشه و معلومات مشترک میشه. د مرکې څخه وروسته د قرغیو ولسوالۍ ته د ټاکل شوي کمیسیون د غړو سره یو ځای د دغه ولسوالۍ هغه سیمو ته چې سیلاب زیانمنې کړې وې لاړل او د هغه ځای د سپین ږیرو سره یې د راپیدا شوو ستونزو د حل په اړه خبرې وکړې چې ستاسې پام ورته رااړوم. د قرغې ولسوالۍ د لغمان یوه له غټو ولسوالیو ده چې د زراعت له نګاه نه د افغانستان له یوه غټه زراعتي سیمونو حسابیږي. د قرغې په ولسوالۍ باندې 3 لوی سیندونه پراته دي، د الینګار سیند، د الیشنګ سیند او همدارنګه د کابل سیند. دغه سیند د ډېرو ګټو سره کله کله د اوبو د راختلو په وخت کې سیلابونه له ځان سره راوړي چې د خلکو کورونه تهدیدوي او زراعتي ځمکې تهدیدوي. دغه خواته سږکال سیلاب و، چینډک و، یو دم به دې خوا مخه دې خوا راځو، دې خوا خامه وه، پخه وه، خوړنو دې خواته راغله. پرون موږ ته ګزارش راغلی و چې یو څه زراعتي مځکه د سیلاونو وړې ده او کورونه له تهدید سره مخامخ دي. نن سهار موږ کمیسیون جوړ کړی، لکه څنګه چې ما مخکې درته ویلې، هغه کمیسیون کې فیصله وشوه چې بعضې بلډوزران او اکسواټور د سامان الات ولیږو، بورۍ او ګبینونه د سیمونو جالیګانې دي د استنادي دیوالونو لپاره. دا موږ سهار لیږلې وې، دا اوس چې موږ ولاړو د همدې لپاره لاړو چې دا ځای له نږدې نه وګورو تر څو د اوبو د زیاتېدو په وخت کې څنګه وکولی شو د خلکو سره مرسته وکړو، هغه خلک چې له اوبو نه یا له سیلابونو متاثره کېږي هغه پر وخت نجات ورکړو هغوی ته او نورې لازمې مرستې وکړو. نو موږ تقریبا د 1.5 زره په شاوخوا کې بورۍ او نور ضروري مواد هغوی ته ورولېږل تر څو استنادي دیوالونه جوړ شي او د خلکو کورونه د سیلاو له مخ نه بچ شي او خلکو ته نجات ورکړل شي. له دې وروسته د ځینو ستونزو د حل په خاطر د لغمان ولایت د ولایتي شورا له رئیس امام الدین رحمان او مولوي عبدالرحمن فرشغاني د ولایتي شورا له منشي سره ولیدل. الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا
آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وروسته د پلان سره سم د ولایتي شورا د غړو په جلسه کې ګډون وکړ چې د لغمان ولایت د ټولنیزو او نور مهمو مسالو په اړه معلومات وړاندې کړل چې ستاسو پام د خبرو د یوې برخې اوریدو ته رااړو. این جلسه ما با مشران ولسوالی ها، رؤسای شوراهای ولسوالی، شوراهای اصلاحی و شوراهای انکشافی بود. تقریبا در هر ولسوالی، هم در مرکز و هم در تمام ولسوالی لغمان ما شوراهای اصلاحی و انکشافی ساختیم که 1 نفر رئیس و 4 نفر هیئت مدیره داره. ما مسلسل به طور منظم ما 2 دفعه 3 دفعه امراینا میبینیم. اینا نه تنها مشکلات مردم به سمع مسئولین ولایت میرسانند، بلکه در حل منازعات قومی، منطقوی و در بعض اوقات حتی جنایی با ما کمک میکنن. در اصلاح مسائل، در محو خاشخاش، در جلوگیری از اعمال تروریستی اینا بسیار ممید و همکار ما هستند. له دغه ځایه د لغمان ولایت د روخان لیسې د تدریس بهیر د کتو په موخه هغې لیسې ته لاړ. هلته یې د متعلمینو او محصلینو ستونزې واورېدې او د حل په خاطر یې داسې وویل. د روخان عالی لیسه د لغمان یو له مشهورو لیسو ده. دا ډېره تاریخي لیسه ده. د هیواد په علمي او تعلیمي ډګر کې ډېر تکړه معلمین، استادان، انجینران، پوهان، ډاکټران او حتی رهبران د هیواد جامعې ته تقدیم کړي دي. نو زما د لغمان تر راتلو مخکې دا ارزو دا لیسه ووینم. یو هدف مې دا و چې د زده کړې جریان یې وګورم. الحمدلله تاسو را سره وایي ډېر تکړه شاګردان دي، معلمینو یې ډېر په ښه توګه تدریس کړی دلته. او بل د معلمینو ستونزې واورو، څه ستونزې لري. معلمینو خپل ستونزې موږ ته وویلې. د مدیر صاحب سره او د نور اداري پرسنل سره بیا زما کاري غونډه لا پاتې ده. نو هغه اساسي هدف مې هم د متعلمینو لیدل و، هم د زده کړې د بهیر لیدل، او هم د معلمینو او مسؤلینو ستونزې اورېدل و. د جمع لاندې طریقې ته څه وایي؟ ضرب. د معلمینو ستونزې په افغانستان کې افغانستان شموله دي. د دوی د مکافاتو او د امتیازاتو مسله ډیره مهمه ده. معلمین له بده مرغه ډیر کم امتیازات لري، معاشونه ډیر ټیټ دي، اکثرا نور امکانات نه لري، موټر نه لري، د تلو راتلو مشکلات لري. دا یوه مسله. د سکونت د رهایش ستونزه دوی لري. اکثر اطرافو کې اوسیږي، دلته ښار کې نږدې نه دي، د کورونو ستونزه لري. دا بله ستونزه وه. بله غټه ستونزه چې په دې لیسې کې ما ولیدله، دوی برق نه لري. ډېر زیات کمپیوټرونه لري ولې برق نه لري. نو دا مې یوه غټه ستونزه ده چې دوی باید د کمپیوټرونو د اجرا او د چولو لپاره باید برق ولري. دغه مهمې ستونزې وې چې موږ ولیدې. د فوټبال د لوبغالي نشتوالی دی دلته. د موټرو د بایسکلونو د ودرولو لپاره څپر نه لري. همدارنګه بعضې نورې ستونزې هم لري چې هغه اداري جلسې سره به موږ بیا په مفصل ډول باندې خبرې پرې وکړو. فی الحال لپاره زه د پی آر ټي سره او د بعض نورو تمویل کوونکو سره په دې خبره لګیا یم چې ښار ته د آفتابي برق ورکړو، د لمر برق ورکړو. نو په هغه بودیجه کې چې دوی موږ ته مختص کوي، زه غواړم د موقت حل په توګه د لیسې لپاره یو څو پایې په نظر کې ونیسو چې اقلا د دوی دغه کمپیوټرونه د ورځې په دوران کې د هغه نه استفاده وکړي. بیا د دوامدار حل لپاره موږ لغمان ته 10 میګا واټه 10,000 کیلو واټه برق منظور شوی ده. دغه د تمدید تر وخته پورې زه کوشش کوم چې د دوی موقت حل د دغه لار نه وکړم، او یا که هغه نه شوه تیل به ورته برابر وځي. دا اولویت دی ما لپاره چې هلکان د نورو زده کړو تر څنګ په عصري زده کړو چې هغه کې کمپیوټر یو کلیدي شی ده، په دې هم سنبال شي.